دین چې دی دین دا په درې قسمه دی. یو دین دا حالاتي دین دی. حالاتي دین هغې ته ویل کېږي یو مسلمان باندې حالات راله، پریشانۍ رالې، بس په دغه وخت کې چې کوم دی د جومات ته توجه برابر شو، ذکر ته توجه برابر شوه، ګیره یې پکې پرېښودله، ځکه یا پې سخته بیماري راغلې ده یا پې سخت حالات راغلي دي، نو دی دینداره شو. لیکن زما عزتمندو چې کله دغه حالات الله پاک ټیک کی، بس د دغه دین هم ختم، حتی چې هغه ګیرم بیا وخورئ. دې ته ویل کېږي زما عزتمندو حالاتي دین. او یو ماحولي دین دی زما عزتمندو. ماحولي دین هغې ته ویل کېږي چې څوک د الله والا خواله، د اولیاو خواله، د علماو خواله لاړ شي، په ده باندې اسې یو کیفیت تاري شي، اسې رده د خولې نه خیږي سبحان الله، الله اکبر، الله اکبر، الله الله، دا رده د خولې نه خیږي. دې ته ویل کېږي ماحولي دین. خو چې د دغې ځای نه وځي نو بیا خپل کار کوي، هغه دین بیا نشته، د الله هغه نوم، د الله هغه ذکر بیا ختم شو. نو دې ته ماحولي دین دا الله ته معتبر نه دی. دریم نمبر حقیقي دین دی چې که په مسلمان باندې شپه ده او که ورځ ده، که په ده باندې غم دی او که ښادي ده، که په ده باندې صحت دی او که بیماري ده، که د ده حالات موافق د مزاج دی او که مخالف دی، په هر حالت کې د الله پاک بندگی کول زما عزتمندو دې ته حقیقي دین ویل کېږي. نو د مسلمان نه چې کوم مقصود دی زما عزتمندو هغه حقیقي دین دی. الله رب ذوالجلال دې موږ ته حقیقي دین را نصیب کړي. الله پاک دې په دې خبرو د عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.